بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه لږې هیلې ملګرو ته وړاندې کوم، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ، په خوشحالۍ کې به ژوند تېروئ. ملګرو زمونږ نن ټاپک هغه فیسبوک سټوري ټریک دی، چې په فیسبوک سټوري باندې به څنګه د 26 سکندو نه زیاته ویډیو پرېږدو. زه تاسو ته ښیم، هلته فیسبوک ته راځم. دې ځای کې تاسو ته ښکاري دغه ویډیو چې ما پرېښې ده، نو دا 26 سکندو نه غټه ده. ألا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام إن الله عزيز ذو انتقام. نو زه به تاسو ته دغه ټریک یم، راځئ ملګرو د ما سره اوسئ. میسنجر ته به راشئ. کله چې تاسو میسنجر ته راشئ، دلته به تاسو په یو آی ډي باندې کلیک وکړئ. مثلا ما په دې آی ډي باندې کلیک وکړو، تاسو به راشئ دلته لاندې پکچر دې ایکن باندې به کلیک کړئ. په دې ایکن باندې چې تاسو کله کلیک وکړو، د دې کلیک څخه وروسته تاسو خپله ویډیو انتخاب کړئ. مثلا زه راځم ډاونلوډ سره رالم. په دې ډاونلوډس کې زه غواړم چې د 26 سکندو نه غټه ویډیو ورباندې پرېږدم. مثلا ما دا ویډیو راواخیسته، د ویډیو باندې چې کله زه کلیک وکړم، یو کلیک مې ورباندې سمپل وکړ، نو لاندې ایډیټ او بل سینډ باندې به ملګرو تاسو کلیک نه کوئ، ایډیټ باندې به کلیک کوئ. ایډیټ کله مو چې په ایډیټ باندې کلیک وکړو، صحیح ده، تاسو به راشئ لاندې یور سټوري لیکلی دی، یور سټوري باندې چې کله تاسو کلیک وکړو، نو دا به اتوماتیکلی ستاسو سټوري ته اپلوډ شي. ایډیټ ټو یور سټوري. ښه، له دې څخه وروسته به تاسو بیک اوسئ، بیک به شئ، بیک به شئ. چې بیک لاړئ، تاسو به راشئ خپل فیسبوک ته، دا به ریفریش کړئ. چې کله مو ریفریش کړو، تر څومره چې ستاسو نیټ تیز وي، نو هغومره به زر دغه ویډیو اپلوډ کیږي او تاسو ته به شو کیږي. که نیټ مو سلو وي، نو تاسو ته دغه ویډیو بیا وروسته اپلوډ کیږي. نو ګوره زه ګورم هلته کیدای شي اوس اپلوډ شوي زما ته. ښه، زما لا نه ده اپلوډ شوي، دا به لږ ټایم نیسي، صحیح شو، 2 دقیقې 3 دقیقې نیسي. بیا چې کله تاسو مخکې ځئ، نو تاسو ته به هغه اتوماتیکلي بیا ښکاري. امید لرو چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. که ویډیو مې خوښه شوې وي، د لایک بټن پریس کړئ. که زما چینل ته نوي راغلي یاست، سبسکرایب بټن پریس کړئ، د بیل نشان هم پریس کړئ، تر څو دغه شان ښایسته او زبردستې ویډیوګانې پر وخت ترلاسه کړئ. والسلام.